بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله تنوین او ساکن نون حکمونه وایو چې آیا تنوین او ساکن نون څو حکمونه لري، کوم دي. چې دغه درسونه دغه ویډیوګانې دا تر ټولو مهمه ویډیوګانې دي، تر ټولو مهم درسونه دي. کوشش کوئ چې دغه ویډیو سره مکمل ګورئ او له ځان سره دغه نوټس لیکئ، ځکه که چیرته دغه تنوین او ساکن نون حکمونه ستاسو زده شي، څلور حکمونه دي، که دا چیرته ستاسو زده شي نو ستاسو تجوید 80 تر 80% پورې زده کیږي، ځکه چې په قرآن کریم کې دا په هر ځای کې که ته ګورې نو تاسو ته به دا په نظر باندې راځي. د تنوین او ساکن نون حکمونه: اول اظهار. تنوین او ساکن اول حکم اظهار دی، دویم ادغام، دریم اقلاب، څلورم اخفا. تنوین او ساکن نون څلور حکمونه لري: اظهار، ادغام، اقلاب او اخفا. راځئ په دغه ویډیو کې موږ اظهار وایو چې آیا اظهار څه ته ویلی شي او اظهار کله کیدلی شي. اظهار په لغت کې ښکاره کولو ته وایي. اظهار په لغت کې ښکاره کولو ته وایي او د تجوید د علم په اصطلاح کې جدا کولو ته وایي چې هر یو توری باید جدا او ښکاره ولوستل شي. کله چې د نون ساکن یا تنوین وروسته شپږ حلقي توري راشي اظهار صورت نیسي. کله چې نون ساکن وي یا نون ساکن څخه بغیر داسې نور توري وي چې په هغو تورو باندې یا دوه زوره وي یا پې دوه زیره وي یا ورباندې دوه پیشه وي، که هر یو توری وي د هغې څخه وروسته که چیرې دغه شپږ حلقي توري راشي چې کوم ته د اظهار توري هم ویلی شي، که دغه توري راشي نو دلته اظهار صورت نیسي، نون خپل اواز ښکاره کوي. حروف حلقي دا دي: همزه ها، عین ح، غین خ. دغه شپږ توري دي. همزه او الف دالته په یو باندې حساب دي چې کله ورباندې حرکت وي، ځکه چې الف باندې کله حرکت راغی هغه ته همزه ویلی شي نه الف. بل تعریف څه شی دی؟ یا نون تنوین یا نون ساکن څخه وروسته چې کله حروف حلقي راشي دلته به نون اواز ښکاره کیږي، یعنی اظهار کیږي. صحیح شوه؟ اظهار مثال. اظهار مثال څه شی دی؟ منهم. ګوره میم باندې زیر دی، نون باندې سکون دی، میم د نون سره تړل کیږي یعنی جنګیږي. نون ساکن څخه وروسته ها راغلی ده، همدغه ها راغلی چې کومه همزه ها ده، ها راغلی ده د تشمه ها چې ورته ویلی شي. نون ساکن څخه وروسته ها راغله که نه نو دلته به ته نون ظاهرې منهم دغه شان به وایي او داسې نور. نو دغه شان ډیر زیات مثالونه شته دی چې تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري، لکه منهو. په تنوین کې مثال څه شی راتلی شي؟ تاسو ته په سکرین باندې مثالونه هم ښکاري. نو دغه د اظهار مثالونه دي. په دې ټولو کې نون ظاهریږي او نون ښکاره کیږي. تاسو هم د خپل ذهنه یو مثال راته په کمنټ کې ولیکئ چې زه وګورم آیا ستاسو دغه مثال صحیح دی یا غلط دی. که یو مو ولیکو یا مو دوه ولیکو یا مو درې ولیکو، تر هر څو چې تاسو لیکئ تاسو لیکلی شئ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره تنوین او ساکن نون حکمونه او بیا په دې کې اولنی حکم اظهار.